سلامونه ګرانه دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. دوستانو، نن درته یو مهم مسیج لرم. په همدې خاطر مې په ټایټل یا عنوان کې همدا لیکلي دي درته. دوستانو، هره ورځ زه یوه ویډیو په دې وخت کې تاسو ته وړاندې کوم. په دې خاطر ده چې تاسو وکولی شئ د وخت د ضایع کېدو څخه مو مخنیوی وکړم. په هماغه وخت چې تاسو ته سوالونه یا تېره شپه راغلي دي، هماغسې تاسو ونیسئ. نو دوستانو، دا څو اونۍ چې ما تعقیب کړي دي، ډېر امکان لري چې سوالونه نن شپه ډېر راشي، ځکه په تېرو اونیو کې همدغه چهارشنبې ورځ وه، شپه چې راغله ډېر سوالونه راغلل، تر 15 14 سوالونه راغلل. نو تاسو کوشش وکړئ چې دا ټول سوالونه که وکولی شئ ذخیره کړئ، او که بیا مو نشوی کولی یو 80-90% خو یې ذخیره کړئ. دوستانو، دوهمه خبره دا ده چې دوستانو، ځینې سوالونه چې دي که تاسو په 10 بجو مثلا ونیسئ، هغه وخت سبا سهاره پورې نه لرئ چې هغه مخته بوځئ. نو کولی شئ چې دوستانو هغه یوه طریقه لري چې وخت یې زیات کړئ، که بیا به درته ووایم که چیرې په هغه هم بیا نه کېدله، تاسو کولی شئ چې د بل طریقې، یعنې بله طریقه دا ده چې تاسو مثلا 2 بجې 4 بجې چې هغه وختونه چې سوالونه راځي په هغه وخت کې یې ونیسئ، بیا وروسته کولی شئ. یا مثلا ځینې سوالونه خو سهار خو ډېر بیروبار وي، هغه وخت یې ونیسئ، خو هغه وخت ډېر امکان نه لري، ځکه چې ریزرف په هغه کې بیا یو درته مسیج درکوي چې دا ریزرف شوي یا بل رقم مسیج درکوي، نو هغه وخت نه کېږي. نو دا مسیج مې تاسو ته غوښتل ووایم. او دوستانو، وختونه یې هماغه تېره ویډیو وګورئ یا مخکینۍ ویډیو، دومره فرق نه کې راځي. ځینې سوالونه به کېدای شي چې په نورو وختو هم راشي، هغه خو خپله پریمیز د ورځې جریان کې هم رویلیا ته 3 بجې 4 بجې 15 بجې 2 بجې 1 بجه سوالونه راځي. نو هیله ده چې تاسو تعقیب کړئ. او بله تاسو ته یو مهمه خبره چې کوم هغه ده چې چینل مو سبسکرایب کړئ، ځکه چې تاسو ته ویډیو وړاندې کړم، او چې څه شی پوښتنه مو لرله، سوالونه مو لرل، په هر ډول کولی شئ چې زما څخه سوال وکړئ، زه تاسو ته انشاءالله ځواب کوم. مننه.